بیماري چې خوره شوې ده د دې متعلق اوس دلته چند ګاونډ خلک راغونډ شوي دي او هغوی څه ګیلې کوي چې موږ ته مواد میلاو نه شو. نو اوس به دا زما کیمرامین تا ته د عوامو وښیي چې د عوام ناست دي ډېر چاپېره او دلته یو بابا هم راغلی دی. بابا نه انټرویو کوم چې یاره دلته میلاو شوي دي که نه دي. بابا السلام علیکم. کوم ځای نه راغلی؟ پنډ بابوال نه تاسو ته مواد میلاو شوي؟ بلکل. بابا لږ په تیز خبرې کوه چې عوام ته ورسي. نه ایزم نشته. ها او څه ملاویږي نه. بلکل. او دوکانداران هم د سلو روپۍ جنه په 200 ورکوي، د زرو او په 1400 ورکوي. ها نو تاسو واورېدل دا بابا وایي چې دوکاندارانو چړې تېرې کړي دي او دا هر چا خپله خوښه ده. نو اوس دلته یو بل دغه موږ سره سپین ږیری ناست دی، هغه سره مشوره کوو او السلام علیکم بابا. کوم ځای نه راغلي یې؟ بابا تیزې خبرې کوئ چې عوام ته ورسي. نه دي میلاو؟ ها महंगाई ज्यादा है और शहर के लोगों को 1400 खर्चे 1400 खर्चे महंगाई ज्यादा. نو ګوره تاسو د دې مشر خبرې مو واورېدې او دا وایي چې بلکل هر سړي چړې تېرې کړي دي. نو څه عوام نور هم ناست دي، عوامو له ورځو او ټول نه تپوس کوو. دلته یو بل هم ناست دی د خولې نه دغه دلته وروره. حاجي موږ ته یو شی هم نه میلاوېږي، یو سهولت هم نشته، مارکېټونه ټول بند دي، هر څه بند دي او هر یو شی ښه ګران دی. دلته راځي او موږ ته نه میلاوي، پښتون سړي ته خو سره نه میلاوي. پښتنو نه ورکوي؟ نه بلکل نه ورکوي، مخ مروت باندې کېږي. ها لکه په مخ مروت ده. چې د چا چې کوي و چا زور و هغه ته میلاوي. نو تا دا شکایت هم ګوره دې ضرور وکړو چې په مخ مروت دی او هر چا ته په شفارس میلاوي، مطلب دی چې غریب سړي دی یا پښتنو له نه ورکوي. نو اوس یو بل ورور هم ناست دی. السلام علیکم. ها د کوم ځای نه یې؟ ها نو تاسو ته څه میلاویږي؟ او کار روزګار بند دی؟ نو دا ورور هم ګوره پریشانه دی او دا وایي چې دوکانونه هم بند دي او په کورونو کې ناست یو. دلته یو ورکوټ هم راغلی دی، د ماشوم سره هم تاسو میلاوو. نو چې دې ماشوم ماشومه د کوم ځای؟ نوخار نه راغلی؟ ها دلته څه روزګار کې؟ دلته کې د هوټل چلوم اوس بند دی. بند دی؟ او تاسو ته څه میلاو شوي؟ نه بیخي؟ نه هېڅ هم نه دي میلاو شوي. څه نه دي میلاو شوي؟ او دلته تاسو سره بل یو مشر وصل شو. نو دا ماشوم هم پریشانه دی. بل دلته یو صوفي دی د دې هوټل په بنده دروازه باندې غریب ځان له ټکه پکه روانه کړې ده. خو اوس هغه هم د میدان نه خوښ شوی دی، پته نه لګي. نو نور حالونه به ته په بل دغه کې حکومت ته هم دا درخواست دی چې په دې غریبانو رحم وکړي. دا پښتانه چاته ناست دي، اوټ هم تاسو نه درکړی دی. نو په بل خبر کې به تاسو نوې خبرې نه خبرو